طلبات پټوو او د کابل ادارې طلبات پټوو، موږ دونه خدمت کوو، نو تاسې په موږ باندې ولې لګېږئ؟ صحیح ده محترمه. ته خو د رسنیو او ژورنالستانو خو په دې تیرو 19 کلونو کې اشغالګرو امریکایانو ته ډېر زیات خدمت وکولو. هغه خدمت چې هغه څومره چې یوه امریکایي سرتیري دلته د اشغال او د افغانستان د خاورې د نیولو دپاره کړی ده، همدومره دغو خلکو کړی ده. او دوی ته همداسې بودیجه د امریکایانو له لورې همداسې بودیجه ورکول کېږي لکه څنګه چې نظامیانو ته ورکول کېږي. دا خلک چې دي د دوی دپاره همدومره بسنه کوي چې په دې 18 کالو کې په دې 19 کالو کې د دوی اصلي څېره او د دوی اصلي شکل هغه دوی ډېره هڅه وکوله چې خپل اصلي شکل پټ کړي، خو افغانانو ته ډېر ښه واضح شو، ډېر ښه څرګند شو افغانانو ته چې دوی اصلي شکل او ماهیت څه دی. او دوی په دې 18 کالو کې هڅه دا وکړه چې افغان ولس ګمراه کړي، د افغانانو اذهان خراب کړي، افغانانو ته ازادي غلامي معرفي کړي، غلامي ازادي معرفي کړي. وروره تاسې د بل ورور مایک خلاص کړئ. عبدالقادر رشید ننګیال صاحب هم راغلی دی. ننګیال صاحب که تاسو څه ویل غواړئ؟ السلام علیکم ننګیال صاحب، محترم قاري خوستی صاحب، د ما یوه پوښتنه دغه هم ده چې دغه مثال 18 19 کاله موږ دومره خدمت کړی ده، دا تاسې اوس دا موږ دومره خدمت په د اوبو په سیند لاهو کوئ، دا به له موږ سره ډېره ناځواني نه وي د تاسې لخوا چې موږ دونه وخت کېږي چې خدمت وکړو، دا 19 کاله کېږي. د تاسې مثال دا یو کال هم د دې لیپو نه ده وتلی چې یو لیپ راسي ستر جنرال موبین دغه مثال 7,000 10,000 12,000 ته نفر ورسېږي. موږ دا دونه وخت خدمت وکړو، د امریکایانو ډالرو مو اخیستلو، ډېر خدمتونه ورته وکړو، د موږ نه نفر زیاتېږي نه شی. موږ په دوجې باندې ډېره جدي اندېښنه څرګندوو چې مثال دا د موږ ټولې دغه به تاسې په سیند لاهو کوئ. دا ډېره ګورئ تاسو خو خپل ځان ته خدمت کړی ده، نو ډالر خو دې اخیستي دي، خو ځان ته دې خدمت کړی ده، خپل جیب ته دې کړی ده، نو په موږ ولې احسان باروي؟ خو موږ ته دې خدمت نه ده کړی، نه دې ملت ته کړی ده. ملت خو تا برباد کړی ده، ملت خو دې تباه کړی ده، نو د ملت نه ته څه شی غواړې؟ ملت خو چې تا ونیسي باید د مچي په تار دې حلال کړي. قاري صاحب دته ورته ته نه ودرېږه، د یو خبریال په حیث 4.5 کیلو غنم څو دانې کېږي؟ ځه جواب کړه بخانده ما. عبدالقادر رشیدي د ده نوبت ده، او که ننګیال صاحب څه ویل غواړم. عبدالقادر رشیدي صاحب مهرباني وکړه. عبدالقادر رشیدي صاحب مایک د خلاص که. د کورونا د وبا په باره کې مو موضوع ده، او 4.5 کیلو غنم تا اخیستي دي که نه، او که د اخیستي څو دانې دي؟ جواب واچوه. عبدالقادر رشیدي که د ده مایک بند ده. ننګیال صاحب مهرباني وکړه په خیر راغلی خپرونې ته. ننګیال صاحب عبدالقادر رشیدي صاحب مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام او احترامات د ټولو ورونو ته وړاندې کوم. تاسو ته کوم ورونه چې فعلا په استودیو کې دي، او هغه ورونه چې همدا اوس مهال موږ او تاسو لایف ګوري، هغې ته هم زما سلام ورسېږي. خدای دې وکړي چې ملګري ټول روغ او صحتمند اوسئ. نو پرونه شپه هم قاري صاحب زما خبرې پاتې شوې همداسې لایف کې لږ څه ستونزه وه، زما موبایل کې هم ستونزه وه، نو تاسو نه بیا هم مننه کوم دا چې ما ته دې وخت راکړه. قاري صاحب لکه چې څنګه چې تاسو قاري صاحب مبین په لایف کې یاستئ، همدارقم زمونږ بل ورور چې دایما خبرې اورم، رشاد خبرې په ما ډېر خوږ لګېږي، او تاسو ته بهتره معلوم ده زه د لایفونو دونه شوقي نه یم، او کله کله چې ستاسو پروګرام شروع کېږي نو هغه اول نه یې تعقیبوم تر اخره پورې.
نو ځینې وخت کې دغسې ما ته وخت راکړل چې لایف کې تاسو سره اشتراک کوم او کوم وخت کې چې نه وي بیا پروګرام اورم قلارې ورته ګورم. دغه تاسو ته بهتره معلوم ده د کم ارقام چې په امارت اسلامي کې راغلی ده تقریبا 125 کسانه هغې په کرونا باندې اخته دي چې د امارت اسلامي طالبان دي او په ضمن کې هغه کومو ډاکټرانو چې غوښته چې امارت اسلامي نور هغه کم کسان چې په دغه مرض باندې اخته شوي دي چې هغې سروې کې او د دې هغه کم وینې چې دي یا مثلا ټسټ دپاره وړل کېږي امارت ورته اجازه ورنکړه. آیا ستاسو په نظر چې د هغې د درملنه وشي او تشخیص وشي چې په طالبانو کې څونه مثلا په دغه مرض باندې اخته دي دا ښه کار ده که بد کار ده؟ رشیدي صاحب محترم، اول خو دغه راپور چې دا د خبریال زما غږ صحیح ده؟ زما غږ صحیح ده مبین صاحب؟ غږ دې صحیح ده قاري صاحب. د رشیدي صاحب مایک خلاص مهرباني او غږ دې راځي مهرباني وکړه قاري صاحب. رشیدي صاحب محترم، دا خو د خبریال ډاټ کام په نوم یوه پروژه ده. میرویس افغان په نوم یو کس ده، هغه په لندن کې ناست ده، د دې ځای نه وتښتېدو. نو هغې یوه پروژه ده د جاسوسۍ یوه ځاله یې جوړه کړې ده او په ډېره سپین سترګۍ او په ډېره بې شرمۍ استخباراتي راپورونه خپروي او ټوله ورځ یې هغه شیان خپروي چې هغه اصلا حقیقت نه لري، هغه ټول د استخباراتو راپورونه د واقعیت نه لري. نو دغه خلک چې دي دا د همدې امریکایانو او د همدې امریکایانو نه معاش خوري، د همدې دپاره دوی ته معاش ورکول کېږي چې تبلیغات وکوي او که کله سوله راغله د دوی معاش په هماغه ورځ قطع کېږي. د دوی دا پروژې دا ویب سایټونه او دا هر څه به ختم شي. تاسې به یې وګورئ، دا د جنګ سره تړلي دي، د جنګ نه تغذیه اخلي. دا واقعیت نه لري، دا راپور حقیقت نه دی، دروغ دی، مطلق دروغ دی. د ارګ ویاندویان یو دروغ وپاشي د هغه شیطانانو په څېر، هغه شیطانان چې اسمان ته یو په بل کینی یوه خبره واوري بیا چې په نورو شیطانانو کې خوراکي. نو دغه یو شیطان راپورته شي یوه خبره وکوي، دا نور د دوی اجیر رسنۍ چې دي مزدوران چې دي نو هغه هغې خبرې ته هوا ورکړي. دا واقعیت نه لري، مطلق دروغ دی. د امارت په ساحو کې د امارت په مجاهدینو کې دا پیښه نه ثبت شوې ده او نه شته او نه داسې څه شوي دي چې امارت مجاهدینو د کومو ډاکټرانو یا د کوم طبي پرسونل مخه نیولې وي. دا ټول تبلیغات دي. ستاسې نه مهیله دا ده چې د کابل مزدوري ادارې په اړوند رسنیو قطعا یقین مه کوئ، د هغوی په هیڅ خبر تاسې یقین مه کوئ. دغه رسنۍ د دوی هیڅ خبره باید ونه منل شي. دوی خپل اعتبار دومره سخت د لاسه ورکړی ده، دوی همدې ته په سوچ کې دي. دوی دا 19 کاله خو د اشغالګرو او د هغوی د مزدورانو ډېر کلک ملاتړ وکولو، د هغوی دپاره ډېر کار وکولو. نو دې بیچارهګانو د خدمت په ډېره کمه اجوره هم وکولو او تر اوسه پورې ما خبریال سړی سرمایهدار هم نه دی لیدلی، دغه د مزدور خبریالان یادوم. دوی څه سرمایه هم جوړه نه کړه بیچارهګانو، ځکه چې خو او دغه د امریکایانو تبلیغاتي مزدوري چې دا ډېر یو داسې سپک کار هم و، ډېر سپیره کار هم و. دغه خلکو داسې سپیره کار ته لاس اچولی و چې څه پکې جوړ هم نه کړله. کومه سرمایه د نورو خلکو خو په اروپا او امریکا او دوبۍ کې ځان دپاره سرمایه او جایدادونه جوړ کړل، یا په پروژو یا په قراردادونو یا په یو شي یا په بل شي، حتی د اردو د تیلو په خرڅولو کې هم پیسې جوړې کړې هغه خلکو. خو دې بیچارهګانو دا د امریکایانو تبلیغاتي مزدوري چې دا داسې یو سپیره کاروبار ده چې دې کې دوی هېڅ شی هم جوړ نه کړل. هماغه تنخوا د اخلي په هغې ځان ساتي، بس چې تنخوا میاشت ختم شي بیا د جیب خالی وي، بیا نو بلې میاشتې تنخوا ته ناست وي، ځکه دا کار سپیره کار ده، دا کار داسې سپک کار ده، ذلیل کار ده. نو د دې خلکو په هیڅ خبره تاسې اعتماد مه کوئ. د امریکایانو د ملګرو ژورنالیستانو په هیڅ خبره تاسو هغه مه کوئ. دوی ژورنالیزم وشرمولو، دا د ژورنالیزم قداست یې پلید کړو، دا د ژورنالیزم پاکوالی دوی پلید کړو او دوی دغې پاک مسلک ته ډېر لوی زیان واړولو او تل دوی هڅه کړې ده چې دوی د ژورنالیست په لباس کې جاسوسي وکوي او اکثره جاسوسان چې امریکایانو یا د کابل ادارې ته به جاسوسي کوله، موږ ته په تجربه رسېدلې دي، هغه به ژورنالیستان وو، هغه به د ژورنالیست په نوم کې به جاسوسي کوله، اوس هم دوی لګیا دي. نو تاسې نه مهیله دا ده چې د دې خلکو په تبلیغاتو باور مه کوئ، د دوی په راپورونو باور مه کوئ. د دوی راپورونه، د دوی تبلیغات دا د یو څه په بدل کې دي. ارګ او امریکایي سفارت دوی ته یو څه ورکوي، که هغه څه نه ورکوي بیا دوی هغه تبلیغات هم نه کوي.
الله